وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا روایت را نقل کړي د رسول الله نه صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انه لیات الرجل السمین العظیم یقینا یو چاق سړی یو لوی سړی والا وسلی شي یوم القیامت قیامت ورځ باندې سمین چې چاقي او عظیم یو لوی واړی والا کسي نو قیامت ورځ را وسلی شي لا یزن عند الله جناح بعوضه چې نبید دی وزن د الله سره دی اندازه دی وزر باندې الله سبھی اس وزن نہیں ذکر آوانے کا عمال نکی علماء ذکر کری دیدے کی تشریح ذکر کری دا مولانو عالمانو شرحینو اسی شیوہ پر دیوان دی تللے بچے طولو ایسی کی دی حدیث نا معلومی کی دا چھے دا انسانان با تللے شی زنو زیننا معلومی کی دا سی چې نیک اعمال بتللی شي او ځینې علماو د ذکر کړي صحایف بتللی شي او دې کې خپل مې سټه اصل نشته کار یو شی ټول وکي لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ونزع الموازین القسط لیوم القیامه من باقید والله رب العالمین و یاد تھلی د انصاف والا تلی بکید و قیامت ورځ باندې پای کې وتول شروع شي د چا سوا پدا ورځ باندې ظلم نکي او هر سبب دې کې کلی شي بل دې قران کې الله رب العالمین ذکر کوي وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ چا چې عمل کړي د خیر په اندازې د یوې ذرې باندې مال ته ویني قیامت ورځ باندې تللې وشي چا چې الله وجود دی اعمال ورکې نه معلومي او چا چې بدی یو عمل کړي هغه هم د قیامت ورځ باندې ویني نو اعمال بدلې شي نه معلومي قرآن د آیاتونه دا بل آیات نه معلوم ونزال موازین فیصل یوم القیامه دې کې به عمل تللې شي یا بخاری په حدیث کې راځي خرنه حدیث دی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو دو کلمې چې خفیفتان علی اللسان په جواب باندې ډېر آسان دي ثقیلتان فی الميزان دا بدرنی په تول کې دین معلومی کی دا چې دا کلمې وتللې شي دا اعمال وتللې شي تول ولا اعمالو کې حبیبتان الرحمن چې ډېرې ګران او محبوب دي او مين او سلری مهربان واچا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمات ډېر وي ذکر خیر تول کې وړاندې درنی دی حدیث معلومیږي دا چې دا اعمال بتللی شي د کلمات بتللی شي او دا حدیث چې مونږ کوم ویل دی معلومیږي دا چې دا انسان به د اعمال والا تللی شي څوک چې نیک عمل کوي یو کس چې نیک عمل کوي او بل حدیث کې مرادي یو صحابي بارک الله رسول وي دې نارو پندو تم ګوري دا وړي وزندار او درنی د قیامت پر ازمانه په تول کې دی حدیث رقم حدیث معلومیږي دا چې دا انسان بد اعمال والا تللی سوچ کم عمل کې دا انسان بتللی ټول ورې دي د دې ټول وې کې او ځین علماء ذکر کوي دا صحیفه بتللی شي دا کم رجستر وګي دا لیکل شي وي کنه اسا نیک او بد اعمال به لیکل شي دا بتللی شي او اعمال تللی شي او دا څه باید نه دا ته بیچاره عمل خوکار انده څنګه تللی شي موږ هم ته یو چې وسنن سوا خو ارس آسان شي وي چې ته تللی شي ولې اعمال نه تللی شي ارز تللی شي اوس انسان لا دار څه تللی دغه تل تبع ترمامیټر باندې معلومه وي څنګه معلومه وي دا تیز دا کم ده
دام تللی شي الګ خلکو زلزلہ معلومه کوي دا تیز ده که کمه ده کنه ښکاری نه سیده معلومه کوي دا تیز ده او کمه ده ښکاری نه چې دا وزن کې یو تللی شي کنه کې تللی شي کنه تللی شي هوا تللی شي نو ښکاری نه ښکاری نه لازم نه چې یو چیز ښکارا شي او د تللی شي دهریان غلط خبره کې چې الله مونږ ځکه نه مانو چې الله ښکاری نه نو تا مونږه زکه تا کې روح نه منو چې تا کې روح ښکاری نه او ته قائل دې چې ما کې روح شته دی سارا پکې نه نو کوم رماته وکيو ته وی چې را ته به نو کوم رماته وکيو دا آدم رؤیت د آدم دلیل بیا قسم را کنه بیا اوته سره یې نه ان یو شی دې لیدل نه نو دا دې دلیل نه چې دا باندې یو چیز وبسترګان ښکاری نه او بیم به بمی د ګډر خلک د جنات نه انکار کوي جنات نشته جنات شته سترګوان چې نه ښکاری نه وایي نه وایي دار زشتا نو دې کې د دې معلومه ده چې دا انسان متلل شي دا به یو عظیم انسان او ډیر جسیم انسان مې لیکن دا اعمال به وزن نه اسې پونګي په پرسیدلې دې به اعمال نه اعمال وزن پیدا کې ځکه دا په اعمال ورسره وزن کې جسد له اعتبار نشته د دل تورې پر جسد باندې سو کې دین او صاحب د باب سره تعلق معلوم غریب انسان نسی چاق نه اکثر اچھا مالداران امام مالدارو کی چا څومره مالدار امام کی چرته نارې نه دی ټول لا سټي او یې چټي خونجونه ساز شي او خېټه نه د موټر شیشه ساز شي نه موټر دا شاته نه شیشه نه ایرپورټ دی د موټر دا شاته د سزا ده سي اي کم ځای کې رواني وزن خېټه مخې د افسروس الله سوې شاته افسر روان مالدار اکثر دا شان مالدار خلک ذکر دې ته وی چې عظیم الجسم ولایات الک دا جسم ډېر غټي خو اعمال به ګوره کمزوري نو باب سره تعلق معلوم شي غریبان اکثر نیک اعمال کوي مالدار کې یو نیمه کې نور اکثر نه کوي یو نیمه کې چې نشي ورې څنګه د زمرو نه خالي کی اکثر نه کوي ته به چې دین دې غریبانو لراغلي خراب او تناس لا یذن ان الله جناب اکثر چې مدرسې د تلیم ور مالدار طالب کې معنی دي چې مالدار یې سبق نه وي په ذل زیرازي الارام خلک سبق نه وي تعالی مدرسو کې ټول غریبانان اوبه دا عالم خبره چې زما بودات کې ما صرف یو روپۍ په یو عالم خبر علماء را نقل کړي کتابونه ما صرف یو روپۍ اشرفې په فاتحه یو روپۍ راسه زما څخه خرچم نه و چې زه اوس په دې باندې خرچه وکم زما څخه قاعدونه ختم شي کنه قلم او سيو قاعدونه پر عالم څه په وکم وې زرا وانم پرې سوچي بازار تروانم او دا روپۍ چاته ما او به تیرې خلګي کې کومه سي زوګه غوندګي په کومه په دې مې چې زمانہ یو روپۍ مې مستې را شو مال خاندار اعلی ازنی حالت دسی او زم اسکه شما او خاندل یو کس ویل د ماته ول چې قاری صاحب دراج طالب اول د خاندل ما ول چې واساسه مو خاندل اندار الله نه سوجو خام خاصته ول د خاندل ما د ټول خبر او د هدا شان چالو یو روپۍ وراسه نو سوچ مې دلاره کو بازار روان چې بریو سازونه علم پروټي په اخلم بری سوچ کې زخم لیته ولم او به تلا سره ولم او بری کې مې سره یو روپۍ هم تیر شو خاندار لراله داریبان هو سیمې بلی کنه کله دې چې غریبان ډېر لري مزل وکي د دیو جن چې ارجو سنې کان شیخ سردار ولی رحم الله په بارے کې دا و محتمه خپل باندې واقعیا بیانوي ډېر څو کیلومتر مزل یادې دا ود پیدل کو دیو جن خرچه وسنو علما د سي غریبانان خلک اکثر په دین کې مشغولین نو سی په جسد باندې کار نه کیږي چې براوړو ورولې وتاوت تازه کیږي وسوري ایوانه ودا بری قیامت پر لا الټا ور سي حساب کی متفقون علی پر حدیث باندې اتفاق د بخاری او مسلم نے